ملا هیبت الله اوویشت نور ملایان د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په توګه وټاکل. د طالبانو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی د امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان په اساس لاندې ټاکنې ترسره شوي. اول، محترم مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د کانونو او پترولیم وزارت د سرپرست په توګه. دوهم، محترم حاجي ملا محمد عیسی اخوند د کانونو او پترولیم وزارت د مرستیال په توګه. دریم، محترم ملا محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرست په توګه. څلرم، محترم مولوي صاحب شرف الدین د حوادثو ضد وزارت د مرستیال په توګه. پنځم، محترم مولوي صاحب عنایت الله د حوادثو ضد وزارت د مرستیال په توګه. شپږم، محترم مولوي صاحب حمدالله زاهد د ملي تدارکاتو د ادارې د سرپرست په توګه. اووم، محترم شیخ صاحب عبدالرحیم د ملي تدارکاتو د ادارې د مرستیال په توګه. اتم، محترم مولوي صاحب قدرت الله جمال د تفتیش د عالی ادارې د سرپرست په توګه. نم، محترم مولوي صاحب عزت الله د تفتیش د عالی ادارې د مرستیال په توګه. لسم، محترم مولوي صاحب محمد یوسف مستری د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د سرپرست په توګه. یولسم، محترم ملا حبیب الله فضلي د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د مرستیال په توګه. دولسم، محترم مولوي صاحب کرامت الله اخندزاده د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ادارې د سرپرست په توګه. دیارلسم، مولوي صاحب احمد طه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرستیال په توګه. څوارلسم، محترم مولوي صاحب ګلزرین د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو د لوی ریاست د رئیس په توګه. پنځلسم، شیخ صاحب مولوي عبدالحکیم د شهیدانو او معلولینو وزارت د مرستیال په توګه. شپاړسم، محترم مولوي سعید احمد شهید خیل د معارف وزارت د مرستیال په توګه. ولسم، محترم مولوي صاحب عبدالرحمن حلیم د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د مرستیال په توګه. اتلسم، مولوي صاحب عتیق الله عزیزي د اطلاعات او کلتور وزارت د اداري او مالی معین په توګه. نولسم، حاجي ملا فیض الله اخوند د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو د معین په توګه. شلم، محترم مولوي صاحب سیف الدین طائب د چارو ادارې لوی ریاست د ارتباطو د معین په توګه. یوویشتم، محترم مولوي فتح الله منصور د کندهار هوایي ډګر د مسؤل په توګه. دوویشتم، محترم حاجي محمد اسماعیل صاحب د نظامی محکمې د اجرایي قواو د قومندان په توګه. درویشتم، محترم مولوي صاحب اسمت الله عاصم د سرې میاشتې د ټولنې د مرستیال په توګه. څلرویشتم، محترم مولوي صاحب رحیم الله محمود د کندهار د 205 البدر قل اردو د مرستیال په توګه. پنځویشتم، محترم مولوي صاحب عبدالصمد د هلمند د 215 اعظم قل اردو د مرستیال په توګه. شپږویشتم، حاجي ملا ناصر اخوند د مالی وزارت د مرستیال په توګه. اوویشتم، محترم مولوي صاحب عارف الله عارف د اوبو او انرژي وزارت د مرستیال په توګه. د طالبانو دا ګمارنې په داسې حال کې دي چې دوی د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه ملي او نړیوالو غوښتنو ته په جواب کې په مسلسله توګه خپل حکومت ټول شموله ګڼي او پکې د مسلکي کادرونو د شاملولو ژمنې کوي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. د الله په امان.